سلامونه د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت 3 بجې سوی د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. په کابل کې د تاجکستان سفیر د کونړ زلزله ځپلو سره د خواخوږۍ په موخه دغه ولایت ته سفر کړی. د کونړ ولایت مقام په یوې خبرپاڼه کې ویلي د تاجکستان سفیر ژمنه کړې چې حکومت به یې د زیانمنو کسانو لپاره نورې مرستې هم برابرې کړي. د کونړ والي قدرت الله ابو حمزه له دغه تاجکي ډیپلوماټ سره په لیدنه کې د زلزله ځپلو سره د 3000 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې له امله مننه کړې ده. د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون ویلي چې تېره ورځ له ایران او پاکستانه 1094 کورنۍ هیواد ته راستنې سوي دي. له دې ډلې 834 کورنۍ د تورخم، سپین بولدک او بهرامچي له لارې له پاکستانه او پاتې 280 کورنۍ له ایرانه ایستل سوي دي. په پکتیکا ولایت کې د څه باندې 12 میلیون افغانیو په لګښت 4 بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې د پکتیکا په سر حوزې، ارګون او سروبي ولسوالیو کې د ګلرنګدین سربند او استنادي دیوال، د بیبي کوټ او بهلول سربندونه او استنادي دیوالونه او د تیرې خیلو د څښاک اوبو رسولو شبکې پروژې د 12 میلیونو 146,091 افغانیو په لګښت بشپړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل سوه. د یادو پروژو په سپارلو سره به د اوبو لګولو او اوبو رسولو په برخو کې د سیمو د اوسیدونکو ستونزې تر ډیره بریده هوارې سي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون غونډه کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پر ځمکه د سړو خونو او کارخونو د جوړولو طرحه تایید سوه. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په وینا افغانستان یو کرنیز هیواد دی، خو د سړو خونو نشتوالی د ګاونډیو هیوادونو له لوري پر کرنیزو محصولاتو د موسمي تعرفو لوړول او د سوداګریزو لارو تړل د بزګرانو او ملي اقتصاد لپاره د پام وړ مالي زیانونه اړولي دي. سرچینه زیاتوي چې د دغو ستونزو د حل لپاره به هر هغه شرکت یا متشبث ته چې د سړو خونو په جوړولو کې پانګونه وکړي 15 کلن مالیاتي معافیت ورکړل سي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.